انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اورېدونکو سلامون. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درنه حضور کې د شهید معلم ناول له 4مې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم راسره تر پایه واورئ. یوه ونۍ ښوونځي ته لاړه نه شوم. علي او عاقلې او نورو ټولګیوالو مې راپسې ځوابونه رالېږل، خو ما ورته ویل چې کاکا مې اجازه نه راکوي. یوه ونۍ راباندې لکه د یو کال تېره شوه. ماسپښین په انګړ کې په فکر کې ولاړ وم چې کاکا مې ولې له ښوونځي څخه منع کوي. آخر ولې زما راتلونکی د خاورو سره خاورې کوي. په همدې فکرونو کې وم چې د دروازې د زنځیر ټک ټک مې د فکرونو لړۍ وشلوله. یوسف پاڅېد، دروازې ته ورغی. د دروازې خلاصولو سره یې چیغې کړې چې حسنه ماما راغی. ورمنډه مې کړه. ماما ته مې کلکه غاړه ورکړه. په چیغو چیغو مې وژړل. ماما مې د کور د احوال پوښتنه وکړه. ما ته یې مخ راواړوه. خورزي سکول ته ځې او که نه؟ نه ماما، دا یوه ونۍ کېږي چې کاکا مې ښوونځي ته د تګ اجازه نه راکوي. ډېره خفه یم. وایم چې څه به کېږي. تاسو چې زما د پلار له مړینې وروسته زموږ له کوره ووتئ، بیا مو زموږ پوښتنه هم ونه کړه. دا دی زما د پلار د مرګ 4 کاله کېږي. ماما مې وویل ګوره خورزي، هر وخت به مې کاکا ته ستا رنګ کاوه، ستاسو تپوس به مې ترې کولو، ویل به یې چې ټول ښه دي. تلیفون به مې چې ورته وویل چې خور ته مې ورکړه، ویل به یې چې بهر یم. مور مې ورته د کاکا ټول ظلمونه وویل، تر دې ورځې پورې چې زه مې کاکا له مکتب څخه منع کړی وم. ماما مې وویل ټولو خبرو تپوس به ترې کوم. پاڅېد، زما کاکا ته یې ورغږ کړ. کاکا مې له خپلې کوټې راووت. ماما مې پسې ورمنډه کړه، خو مور مې ما حیا ووټۍ یې مخه ونیوله. کاکا مې چې خجالات و هېڅ غبرګون یې ونه ښود. ماما مې سبا سهار زه سلمان او سلګۍ ښوونځي ته ولېږلو او یوسف یې ځان سره کور کې پاتې کړ. مکتب کې مې ملګري عالیه او عاقله او صنفیانې ډېرې خوشحاله شوې. زما په لیدو ماسپښین چې کور ته راغلو، په انګړ کې غټ دیوال جګ کړی و. ماما مې د څو تنه کلیوالو سره د دیوال په جوړولو بوخت و. اوس نو زموږ کور له کاکا څخه مې بیل شو. ماما مې د کور ټوله سودا راوړه او د څو شپو وروسته یې د پېښوره لاره ونیوه. اوس نو ما کولی شو چې په ازاد ډول ښوونځي ته لاړه شم. ماما به مې هره میاشت زموږ کور ته راته او د اړتیا وړ توکي به یې اخیستل او بیا به بېرته تللو. 2 میاشتې مو په خوښۍ تېرې کړې. د جمعې په ورځ چې مکتب به مو رخصت و، سلمان د نورو ماشومانو سره د خشاکو ټولولو پسې لاړ. چې لږ ساعت تېر شو، یو درز شو، ټولو خلکو منډې کړې. یو ماشوم نه مې پوښتنه وکړه چې څه پېښه وشوه. ماشوم راته وویل چې وړاندې غونډۍ کې په ماشومانو بم ولوت. زړه مې بې ځایه شو چې ای الله خیر را پېښ کړي. سلمان هم له نورو ماشومانو سره تللی. هغې خوا نه خلک را روان وویل چې مخکینی بم چې د روس له وخت پاتې و په ماشومانو چاودېدلی دی. سلمان هم پکې مړ و. مور مې چیغې کړې چې ای خدایه، په ډوډۍ چې موړ شو نو وادې خیسته. په انګړ کې بې هوشه شوه. د کلي ښځې پرې راټولې شوې، اوبه یې پرې واچولې. داسې ورځ وه لکه قیامت چې وي، لکه لمر چې د مغرب څخه راختلی وي. مازدیګر ناوخته و چې ماما مې له پېښوره راغی. سلمان یې خاورو ته وسپار. یو ځل بیا موږ د ویرو په ټغره یې کېناستو. د سلمان هغه ورځې مې رایادې شوې چې په ډوډۍ پسې یې ژړل. ډېرې سختې ورځې پرې تېرې شوې. اوس رانه خدای واخیست. د سلمان مړینه لکه زموږ په کور کې چې تندر له اسمانه رالوېدلی وي. ټوله دنیا پکې ښکارېده، لکه په وطن مو چې قحط راغلی وي، لکه په شین
فصل چې خزان مې راشي. زړه مې خولې ته راغلی و لکه اکسیجن چې راباندې بند شوی وي. زړه مې دومره تنګ و لکه په کوټه کې چې چا بندي کړی یم. خو دا هر څه یوازې په ما او زما په کورنۍ تېرېدل. ټوله ورځ به مې ژړل. اخر مې له ځان سره پرېکړه وکړه چې ژړا ما او زما کورنۍ ته کومه ګټه نه رسوي او نه سلمان بیره ته راګرځي. له ژړا مې لاس واخیست او خپل ژوند او ښوونځي ته مې ادامه ورکړه. ماما مې هم خپل کور ته لاړ. د هغه بیچاره مېرمن هم په ناعلاجه مرض اخته شوه. هغه په خپل مشکل کې لاس ګرېوان و. موږ ته یې شا شوه. د خپلې مېرمنې په علاج او درملنه بوخت و. زموږ څومره دنیا او سرمایه چې لرله ټوله یې د مېرمنې په علاج مصرف کړه. د ماما د ښځې ناروغي موږ هم له مشکلاتو او مخکیني غربت سره مخ کړو. دا نو هغه وخت و چې زه او یوسف 10 ټولګي کې وو. یوه ورځ یوسف راغی. په خوا کې مې کېناست او راته یې وویل: حسنه، سره له سبا غواړم له ښوونځي سره خدای پاماني وکړم، ځکه زموږ ژوند ورځ تر بلې خرابېږي. تا وسلګي ښوونځي ته ځې او زه به مزدورۍ ته مخه کړم. ورته ومې ویل: ته به د څه شي مزدوري وکړې؟ راته یې وویل: یو ملګری مې دی، وایي چې دواړه به ګنډېرۍ او یخې اوبه خرڅوو. د ښوونکې حسنا کتابچه مې تر دې ځایه لوستې وه چې عبدالله راباندې غږ وکړ: راشه هلکه، ډېره ښه شوله مې پخ کړې، که خورې یې څه خوند به وکړي، ته خو راشه. ورغلم. د شولې له غوري تاوده توپونه پورته کېدل. عبدالله پرې لیمو زور کړ. په ګرمې شولې یې د لیمو یخې اوبه تویې شوې. رښتیا هم عبدالله ډېره ښه شوله پخ کړې وه. د عبدالله سره مې ډوډۍ وخوړه. ساعت ته مې وکتل. 11 بجې وې. زما د پیرې نوبت و. ټاور ته پورته شوم. تر 2 بجو پورې مې پیره وکړه. له ټاور څخه راښکته شوم. ناوخته وه. ژر مې اودس وکړ او لمونځ مې وکړ. یو ځل بیا مې د ښوونکي د حسنا کتابچه راواخیسته. په لوستلو مې پیل وکړ. له دې ورځې وروسته ما وسلګي مکتب او یوسف مزدورۍ ته ملا وتړله. مور به مې ټیکري او لمنې جوړولې او یوسف به د ښار کې یخې اوبه او ګنډېرۍ خرڅولې. زموږ د کور ګزاره پرې روانه وه. یوسف به هره 2 وروسته کور ته راته. د یوسف د راتګ په ورځ به بیا ما ته ډېرې خوشحالۍ ورځ وه. ما به یې ورځې شمارلې. یو ورځ مې یوسف ته وویل چې مکتب دې بېرته شروع کړی وی، ښه به وای. ویې ویل: ولې ښه نه ده، خو ته د کور وضعیت ګورې. ومې ویل: خیر ګزاره به کوو، الله جل جلاله روزي رسان دی. نه حسنه، بس دی چې سلمان د ډوډۍ په ارمان له دې دنیا لاړې. په مخې اوښکې روانې شوې. دواړو ورور او خور ښه وژړل. بیا یې وویل: ستا د ارمان به پوره کوم چې هر کله وي. بیا یې مخ راواړاوه: حسنه، تر هغې وخته چې ته له مکتب نه یې فارغه شوې، زه به مزدوري کوم. بیا به ته وظیفه واخلې. باسواده ښځې هسې هم کمې دي. وظیفې ورته پیدا کېږي. چې تا وظیفه واخیسته، ته به کور چلوې او زه به بیا مکتب شروع کړم. ومې ویل: خدای دې زما او ستا دا هیله پوره کړي. 3 میاشتې رخصتۍ تېرې شوې. زه له 11 ټولګي څخه 12 ته بریالی شوم. وروستی کال مې و چې له مکتب په خیر فارغه شم. خواري او کوشش مې یو په دوه کړی و. شپه ورځ به مې درسونه ویل. ښوونکو هم راسره مرسته او خواري کوله. د شپې تر ناوخته مې مطالعه وکړه. خوب راغی. ویده شوی وم. خوب مې ولید چې لاسونه او پښې مې پرې شوي دي. وارخطا له خوب پاڅېدم. خپلو لاسونو او پښو ته مې وکتل. روغ او جوړ و. د خپل خوب په تعبیر پوه نه شوم. ډېر خفه شوم. له خواشینۍ نه تر سهاره خوب رانغی. تر سهاره همداسې ویښه وم. د سهار له لمانځه وروسته مې خوب خپلې مور ته ووایه. مور مې ویل: خیر دی لورې، دا هسې وسوسې وې. ښه مې په یاد دي. 1494 کال د حمل میاشت وه. زموږ کور ته مخامخ خړه غونډۍ تکه شنه وه. زموږ د کور شاوخوا پټي ټول شنه وه. زه د بې شماره سوچونو او فکرونو سره مکتب ته روانه وم. نه پوهېږم چې ولې خفه وم. د ښوونځي په انګړ چې ورننوتم، د نارنج ګل خوشبو مې پوزه وتخنوله.
د ښاپیرۍ نغمې هغه سندره مې ذهن ته راغله چې وایي: زار زار ګل د نارنج د ننګرهار، ننګرهار همیشه بهار وي، خو په پسرلي کې د جنت سره تشبیه کیدای شي. یوه ټولګیواله مې راتله، اخري ټولګی ډک شو، د ښوونځي د ټولېدو زنګ ووهل شو، ښوونکي ټولګي ته راننوت. 3 ساعت و، د حدیث استاد راغی. لا یې درس نه و شروع کړی چې په دې وخت کې زموږ یو بل استاد راننوت. ویې ویل: جلال آباد کې ډېره درنه چاودنه شوې، ډېر تلفات لري. زړه مې وښوید، خپل بېګانۍ خوب راپه یاد شو. وارخطا شوم. له استاد مې وپوښتل: چاودنه د ښار په کوم ځای کې شوې؟ استاد وویل: ګرانو اورېدونکو، دا به د شهیده معلمه ناول 4مه برخه. تر بیا راتلونکې برخې تاسې په بښونکي او مهربانه رب سپاره.